بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. یو ځل بیا د یو نوی عمل سره بهترین عمل سره تاسو خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو لپاره داسې اعمال راوړم خلک د محبت او جنکو دا کوي، خو زما توجه خاص داسې اعمالو ته ده چې خلک ما ته پته یو مال راځي چې خلک ډاکټرانو دې باندې ستړي شي، نو بیا آخر روحاني عمل ټرای کولم پکار دی. مونږ له پکار چې مونږ لاول روحاني اعمال وګورو، خو بس مونږ یو عادت دی. خو زه الله رب العزت قرآن کې شفایي خدا یو بهترین عمل دی زما د تیرو ویډیوګانو سره. هغه نورې ویډیوګانې هم د اولاد باره کې دي چې چا اولاد نه یا صحیح بې اولادي د هغې سره دا هم تړلې ویډیو ده. داسې کسان چې د هغوی اولاد وي خو ټولې لورګانې وي، او دا د هر چا تمنا وي چې الله موږ له اولاد راکړي او نارینه اولاد راکړي، او دا جایز خواهش دی، دې کې څه خبره نشته. نو هغوی دپاره ډېر بهترین عمل دی. موږ چې څومره کسانو ته الحمدلله ښودلی دی، او په دې ټایم کې هم داسې کسان موجود دي، تعلیم یافته دي، ډاکټران دي، پنځه شپږ لورګانو نه پس الله رب العزت هغوی له اولاد ورکړی، نارینه اولاد. نو که داسې چاته داسې مسله راپېښه وي یا څوک زنانه دا خبره اوري او دا ویډیو ګوري، ځکه چې زمونږ مسایل داسې جوړ شي چې کله جنۍ نه وي نو بیا خلک دویم واده هم کوي، دریم کوي، هغې نه کور کې مسایل هم جوړېږي. نو دا عمل غور سره واورئ. عمل داسې دی چې کوم کسان وایي چې زمونږ اولاد نارینه اولاد نشته او غواړي چې نارینه اولاد یې، د هغې دپاره بهترین عمل دی، لږ سوچ سره واورئ. لاول عمل دا دی چې د هغوی دپاره هغوی به دا نظر ومني چې یا الله که تا مونږ له چېرته زوی راکړه را روان اولاد، کله زنانه حمل کې شي د اولې میاشتې نه به دا شروع کوي، 3 میاشتو نه مخکې دا عمل دي. که تا مونږ له زوی راکړه نو مونږ به پرې نوم محمد ږدو، محمد نوم به ږدو. که بعضې کور کې محمد نوم موجود وي مخکې نه، او بیا ځکه چې داسې غټه خبره نه ده، خو یو کور کې 2 نومونه وي نو بیا خلک اکثر دغه هم کوي، او داسې نو بیا هغوی احمد هم کېښودی شي. یو دا طریقه ده چې نوم به محمد، دا به نظر مني، او چې کله الله اولاد درکړو نو بیا به داسې نه کوي چې بیا خپل واده خلافي وکړي، او ورسره به دا وکړي چې خاوند د خپلې بیبي په خېټه باندې په ګوتې سره هر ماخوستن محمد لیکي. محمد که چېرته داسې څوک زنانې چې د هغې خاوند د حمل نه پس سفر له ځي نو هغوی په خپله هم لیکلی شي. دا عمل شو. او دویم دې دپاره یو تعویض دی، ډېر بهترین تعویض دی انشاءالله العزیز. د قرآن په برکت باندې به لازمي الله رب العزت دوی له نارینه اولاد ورکوي. هغه د سوره رعد آیت نمبر 8-9 او د سوره مریم آیت نمبر 7. د سوره رعد 8 نمبر او 9 نمبر آیات، او د سوره مریم 1 نمبر آیات. دا به د ګلاب اوبو او زعفران به پکې ملاو کی، په کاغذ سپین صفا کاغذ به ولیکي، دا زنانه به په خپله خېټه باندې وتړي. ټیک شو. خدا یاد ساتئ چې دا څومره اعمال دي یا تعویضات دي، دا به د حمل د 3 میاشتو پوره کېدو نه مخکې به دا کوي انشاءالله العزیز. فایده به ورته میلاویږي، او الله به ورله نیک او صالح اولاد ورکړي. یو ځل تاسو ته بیا هم درخواست دی، زما دا چینل چې دی دا سبسکرایب هم کوئ، زما ویډیو هم لایک کوئ. انشاءالله العزیز راتلونکي وخت کې به تاسو ته زه ډېر فایده ناکې ویډیوګانې در کوم. السلام علیکم ورحمة الله.